تا اسلام غلط معرفي کړی دی. ته اسلام کې خپل مردار فکر چلې، خپل مردار رواج چلې، خپل مردار مفکوره چلې، او دا زما نبي زموږ د نبي پر لار چې څوک روان دي هغه د دې ډېر سخت مخالف دي او مخالفت به کوي. اسلام د نوم شی نه دی. ما ورته اسلام په څه شکل هغه شی دی؟ بس څه کالي واونه، اوږده کالي جوړ کړه، یو ښه لوګي ژیره باندې د ورځې 15 وارې لمونځ کوه، د هر اوداسه وروسته ښه. لیکن عمل چې وګورې هغه چیز عمل بیا بل شی. په تسبو یې خطا موزې د سپین مخې چې د شپې لارې وایي ملا جلندر دی. په لاس کې تسبیح ماشاءالله چې ورته وګورې سړی وایي یاره جسه ستا په لاس ما به یاد کړی، لاس مې ښکل کړی. لیکن د دې ناوړه اعمال ته چې وګورې شاته دومره ذخیره به پرته. ای د الله بنده دا ستا شکل او د عمل. اسلام په شکل کې نه دی، اسلام په رنګ کې نه دی. زموږ معاشره کې که یو چا لنګوټه نه وویشته دا نور ښکنځل ورته کوي، که یو چا ږیره خریلې وه دا بل ښکنځل ورته کوي. لیکن چې هغه صوفیان ګرځي د الله د امر مخالفت کوي هغه ته هېڅ نه وایي، هغه ازاد دی. عجیبه دی زموږ اسلام. موږ اسلام نه دی پېژندلی. دا خبره واورئ، قسم دې مې په خدای که موږ خپل اسلام پېژندلی. یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه. ای په خوله د ایمان نارې وهلو والا، کلمه ویلو والا، امنت بالله ویلو والا، په اسلام کې پوره ځان داخل کړه. الله وایي په اسلام کې پوره ځان داخل کړه. معلومه خبره سره چې یوازې په خوله باندې لا اله الا الله محمد رسول الله ویل دا کافي نه دی. دلته ولاړم لمونځ مو کې په اول صف کې امام وایم آمین، الحمدلله ایمان وای، امام وای الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. الا مشتلار السيده لا راوشه مسجد کې ولاړ سرم سره وشوم د عاجزي او الله ما تراوش صراط الذين انعمت عليهم الا هغه لا راوشه چې تا انعام پر کړی دي هغه خلک لا راوشه غیر المغضوب عليهم. لكن چې مسجد ته ووتل په خپل د مغضوب عليهم پر لا روان درواغ دي. المنځ په درواغ دي. قسم دې په خدای کې په شي به المنځ په درواغ وایي. دلته وایي غیر المغضوب عليهم ولا الضالين. الا د هغه کسانو د لارې مې وساته چې ستا غضب ور باندې سوی دی چې د مسجد ته ووته پر هغه لار په خپله روان یم. الله وایي ته خو نو هم لږ کوشش وکړه. یو سړی دلته خواست کوي 2 رکعاته نفل ته حاجت یې وکړه او الله ته لاسونه لوړ کړي ای الله ما کندهار ته په خیر ورسې، په خیر مې ورسې، په خیر مې ورسې. دی روان سو دور د کوټې په خوا راوست. دا سړی رسېږي روح به سمه بیا به د خدای څخه خواست کوي. موږ خپل روح چپه کړی دي او دلته په لمانځه 15 وخت مونځ الله تبارک وتعالی سره خواست چې الله پاک ما لہذا اسلام زده کوي. اسلام یوازې عبادت نوم نه دی. شاو دست تهجد مونځ په جماعت ټیک دی، دا د اسلام ارکان څخه مهم رکن دی، لیکن یوازې اسلام دا نه دی.